هغه ورځ چې په هیواد کې د امن لمر راوخوت. د زمري 24مه دا ورځ د تاریخ یوه زرینه ورځ ده چې د ښه لمانځلو په موخه یې د میدان وردګ ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لیکوالانو او فرهنګ پالو سره د همغږۍ غونډه ترسره کړه. په یاده غونډه کې مسؤلینو له لیکوالانو وغوښتل چې د دې ورځې د ارزښت او د مجاهدینو قربانۍ په خپلو لیکنو کې راونغاړي. دا خو داسې یو عظیمه ورځ موږ مخکې لرو چې 24 ریاست ده. بیا د دې لپاره موږ په هر بخش کې په هغه لرو تصمیم لرو پروګرامونه مو نیولي. نن هم دا قلموال مبارزینو په اصلاح هغه د موږ د ټولنې خلک یا د مکاتبو د پوهنتونونو دا خلک نن راغوښتي ول هغو سره ګډ مجلس لرو چې د دغې ورځې په اهمیت باندې یعنې دا معنا د همغږۍ مجلس د دغې ورځې اهمیت باندې دوی باید لیکنې وکوي او دا حقایق خلکو ته ښکاره کړي. دغه غونډه کې چې د ولایت ډېری لیکوالانو او ځوانانو پکې ګډون کړی وو وایي د زمري 24مه د حق د بریا ورځ ده. زیاتوي چې دا د ټولو ځوانانو دنده ده چې د دغې ورځې د ارزښت په اړه لیکنې وکړي. د ریاست 24مه د افغانانو هغه ویاړمنه ورځ ده چې په دې ورځ باندې د نړیوال اشغال خاتمه راغله او افغانانو استقلال او ازادي د قربانیو په ثمر بدله کې لاسته راوړه. د ما د ځوانانو دغه هیله ده، دغه ارزو ده چې دوی د ریاست 24مه په ښه ډول سره ولمانځي او ښې لیکنې او ښه شیان نشر کړي ځکه خلکو ته ښه ذهنیت ورکړه. د زمري 24مه هغه ورځ چې په هیواد کې بشپړ امن راغی، باطل مات او حق بریا ته ورسید. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دغه ورځ به په شانداره مراسمو ولمانځي.